ملا عبدالغني برادر د ایران هیواد له یو شمېر پانګوالو سره وکتل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په خپل کاري دفتر کې له یو شمېر ایرانی پانګوالو سره لیدلي. د دغه لیدنې پر مهال ایرانی پانګوالو په افغانستان کې د اوسپنې کانونو استخراج او پروسس، د لمریزې برېښنا د تولید، د سړک او ریل پټلۍ شبکو غځولو، د معیاري صنعتي فابریکو رامنځته کولو او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړې صنعتي ساحې جوړولو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. ایرانی پانګوالو ویلي چې افغانستان د پانګونې لپاره په یو مناسب هیواد بدل شوی او دوی چمتو دي ترڅو په یادو برخو کې پانګونه ترسره کړي، خپل تجربې شریکې او د ظرفیت لوړولو په موخه افغانانو ته په خپل هیواد کې روزنې زمینه هم برابر کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې پانګونې ته د ایرانی پانګوالو د لیوالتیا هرکلی کړی او دوی ته په یادو برخو کې د اسلامي امارات له لوري د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال همدارنګه ویل چې اړوند وزارتونه او ادارې به په خپلو برخو کې له دوی سره بشپړه همکاري او له نږدې کار وکړي.